السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست که یاست په خیر یاست ښه خو به یې جوړ یاست وخت مننه ځای کوم درځي چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ مو چې راخته هغه د هیماټالوجي سره مرخص دي چې ده هیمو چې دغه بلډ ته وایي لوجي چې دغه سټډي ته وایي یعنې د وینې سټډي په هغه کې هم کوم یو مرخص دي پارټ 3 مرخص دي چې د سی بي سي پارټ 3 مرخص دي یعنې چې کوم سی بي سي ټیسټ چې دی دغه پارټ 3 د نور ویډیو هم ما ته جوړ کړی دی یا به د دې ویډیو په اخر کې درکم یا ته خپل هیماټالوجي کوم لیست چې دی په هغه کې وګوره او کوم رغونو دغه دپاره بخښ کوئ نو پارت 3 ویډیو ته درځئ چې مخ ته ځو نو په دې ویډیو کې به زه تاسو چې در وښیم په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم د سی بي سي کیلیبریشن څنګه کوي یا کیلیبریټ څنګه کوي یا د دې برخ چیشت دی د 15 پارټ اور 3 پارټ در مابین څه برخ دی یعنی ډیفرنس بټوین 3 پارټ سی بي سي اینڈ 5 پارټ سی بي سي یعنی د دې په مابین کې څه فرق دی سیده په دې باندې سر خلاصي یا به دې ابسولوټلی نیوټروفیل باندې به دې سر خلاصي یعنی د په ځینې ماشینانو کې ابسولوټلی نیوټروفیل پکښې کې زونوفیل لیمفوسایټ او دا شان چې پکښې کې سیده او د دې ریجنټ باندې به دې سر د خلاص کوم چې 3 پارټ کم ریجنټ استعمالي او 5 پارټ چې دی هغه کم ریجنټ استعمالي سیده راځي اول د سره به تر واخ هم د کیلیبریشن یعنی کیلیبریشن موږ ولرکو یعنی دا موږ د دې لپاره کوو چې کم ټیسټ موږ لګو یا یو دغه لګو ماشین خو نه ځان سمور ته نشي راښولای چې یاره ستا د یو شي دونه اندازه په کار ده نو زه به هغه ټیسټ در کوم نو موږ په دې وجه دا لګو چې موږ ته هغه د ټیسټ اندازه درته ور وښیو چې بل وخت موږ یو ټیسټ به وکړو چې دی موږ ته هغه د اندازه راوښیي که په هغه ټیسټ کې هغه د اندازه زیات و نو دی به زیات راشي که کم و نو کمه به راشي پر کیلیبریشن باندې ما ویډیو جوړه کړې ده د مخه سیده په دې مقصد دا دی چې په سمپل ژبه کې د سره د خلاص کوم کیلیبریشن موږ هغه وخت ورکوو چې لکه اوس ایچ بي یې غلطه راکړله لکه ډبلیو بي سي غلطه درکړه لکه پلاټلیټ یې غلط درکړه یعنی په دا هر پیرامټر یعنی هر ټیسټ چې د غلط درکوي نو د هغه دپاره کیلیبریشن لګېږي سیده کیلیبریشن پروسس په دې کې سره د خلاصوم ویډیو دلته راولم بیا دې اوس سره خلاصوم سیده کیلیبریشن چې دی هغه به ته ځې اول وارې سیټینګ ته سیده په هغه کې به ته کیلیبریشن پیدا کوې کیلیبریشن چې دی پیدا کړي چې اوس په دا ویډیو د هر ماشین کیلیبریشن دغه رقم دی ګوره په دې په دا ماشین کې پیدا کړي دا دی ګوره زه به مارکم بره په دې وم دا د کیلیبریشن چې د ولې دا اوس دی ګوته چې پر وي دا کیلیبریشن چې دی په ځینې ماشینونو کې په مینوال دی ځینې په اټو سیسټم دی سیده مینوال هم کوای شي اټو سیسټم هم کوای شي د سیو اپشن ته رالي سیو اپشن دی په دې ګوري په دې کې دا ډبلیو بي سي هر پیرامټ چې دی ته غلط درکړي لکه پلاټلیټ هر شی چې و د هغه سیټینګ دی برابر کړي اوس خو دی د مکمل پیرامټ سیټینګ ور برابرې لیکن موږ چې هر یو پیرامټ دی خراب هغه ته لګوای شي نو هغه ټول پیرامټ دا دي سم کړل اوس دا دلته سلیکټ چې دا دی دا هر ماشین د جلا دی خو لیکن پیرامټ به ته لازمن سلیکټ ہے اوس یې سیف چې سیف دی کوي اوکې اپشن یې کوم اوکې اپشن چې دی کوي د مخ ته دی اوس به دلته راځئ ګورئ بیا چې دا کم کیلیبریشن چې ما ورکړی دی د هر ماشین ډیټا یا ډیلیټ اپشن دی سیده ډیټا هغه ورته وایي دغه بغلته به د سیف اپشن بغلته بیا دا ډیټا اپشن لري سیده نو ته بیا اوس ګورئ چې دا غلط دی که سم دی او د دې لپاره چې کوم ریجنټ استعمالېږي هغه ته وایي کېږي کیلیبریشن ریجنټ زه په اثر کې در ښکاره کوم سیده نو هغه ریجنټ به ته 2-3 واره په شی چې دا سم ریزلټ ټاکي خراب دلته په دا لین کې در ښکاره کړي اول وارې سی وي در ښکاره کوي بیا اس ډي چې دی دا دواړه در ښکاره کوي په دې کې به یو به ډیلیټ کړي یو به دغه کې د هر ماشین د جلا دی سیده اوس 3 واره به ګوره کیلیبریشن به 3 واره ته رنه بیا دغه بعده به دا ډسکارډ چې دا کم سټنډرډ چې دی دا کم ریجنټ چې ته راخځي دی دا به ته بیا ډسکارډ ورځئ به دا و چې دی کم 2 واره پوچ دا سره بوتلان کې دی نو دا تور رجنټ رقم دی په دا کوچني بوتلان پر قسم بوتلان کې راځي تور بوتل هم یې سیده په دا لوړ سر کې زه ټایټل در ښکاره کوم د دی سیده هغه اول والا چې دی هغه به لیټه څلور واره چې تا رن کړی دی هغه به نشوری سیده یا به داسې کوي چې 2 واره دې رن کړی ریزلټ یې یو رقم درکړي بیا مشوره اوس چې دا ریزلټ یې تا ته سم درکړي چې سر دې په خلاص ایچ بي سم راکړي ډبلیو بي سي سم راکړي ګرېشن سم درکړي بره به ته سیف یې بس چې سیف دی که بل وخت چې ته ټیسټ کوې هغه ته اساني اوس ما ډایرکټ چې دی ولګوي بس هغه ریزلټ درکړي بس سیف د خو اوس یو ډیلیټي دا د هر ماشین د خپل فرق وایي سیده ته به نه ډیلیټ ته به سیف یې ډایرکټ سیده اوس دا ګوره بس نور دی خاص پروسیجر نه لري دا د کیلیبریشن اوس راځو ګورو چې د دې پارټ مطلب څه دی مخ ته ځو چې 15 پارټه څه مطلب لري او 3 پارټه څه مطلب لري سیده
ښه نو د دې مطلب دا دی اول وار چې دا موږ سی بي سی ټیسټ چې کوي دا کوم کمپلیټ بلډ کاونټ چې کوي دا ما چې اولې ویډیو وګورئ پارټ 1 پارټ 2 بیا د هغه ډېر سخت خلاصوي نو دا بیا په منول طریقه کېدل یعنی په لاس کېدل خالي به په لاس کېدل دا ټول مایکروسکوپ په لاس به دا ټیسټونه کېدل بیا د وخت سره سی بي سی ماشین رالی سی بي سی ماشین چې رالی هغه ته هیماټالوجي انالایزر وایي په دې کې بیا څه چم کېدي په دې کې بیا تا ته د درښوي 18 پیرامټر موږ ته راښول یعنی 18 پیرامټر موږ ته راښول او پلاټلیټ موږ ته راښوي دبلیو بي سی موږ ته راښول ار بي سی موږ ته راښول یعنی دا شان به موږ ته راښول نو بیا د وخت سره زیاتېدل وخت ته کېدی په دې کوم 18 پیرامټر کې د به موږ ته مونوسایډ راښوي او ګرانوسایډ کوم چې نیوټروفیل دی او لیمفوسایډ راښوي دا درې شان به موږ ته راښول یعنی په ډیل سی کې به دا شان راښول نو کله چې دا 15 پارټه رااله یعنی دا 15 پارټه چې درته وایي یعنی دا کوم پارټ 5 چې ورته وایي دا نیم ماشینان چې دی نو دا بیا څه چم کې دا به موږ سره ښي شپږویشت پیرامټر موږ سره شي یعنی 26 پیرامټر موږ سره شي هغه 18 سره شول دا موږ ته 26 پیرامټر سره شي یعنی په دې کې به موږ ته دغه دام راشي دبلیو بي سی راشي ار بي سی راشي او پلاټلیټ هم موږ سره راشي یعنی کم ډي ال سی چې ده ډي ال سی چې موږ ویله کم هغه ډي ال سی چې موږ کول په هغه کې چې لیمفوسایډ او مونوسایډ چې موږ ته وختي درې سی بي سی چې موږ ته راښول درې شان هغه لیمفوسایډ او مونوسایډ او نیوټروفیل چې راښول په دې کې د موږ ته مکمل راشي لیمفوسایډ نیوټروفیل ایزنوفیل بازوفیل او نیوټروفیل دا ګرد موږ ته راشي یعنی دا ټوټل په ډي ال سی کې موږ ته راشي او دا هم موږ ته راشي چې ابسولوټلی نیوټروفیل څونه دي یعنی مخصوصا په جسم کې وازناً نیوټروفیل چشت یعنی څونه سته په د جسم کې نیوټروفیل په د جسم کې څونه مقدار کې سته یعنی په د پرم جسم کې په څو مقدار کې د نیوټروفیل سته که کوم رغونه دغه دپاره به بخښه کوئ سي ده یعنی دی وایي چې په دا کوم ماشین چې دی دا نوی اډوانس ماشینان چې راغلي دي په دې کې به موږ ته دی دا ټوټل پیرامټر هم راشي سی بي سی به هم راشي موږ ته پیس میر موږ ته راشي چې کوم سیلز وي یعنی دی نو ډیپ موږ ته راشي یعنی هر حجره چې وي هر لکه سپینه حجره لکه پلاټلیټ لکه وایټ بلډ سیل دی په هغه کې نو ډیپ انفارمیشن موږ ته راکوي یعنی مکمل ډیپ انفارمیشن موږ ته راکوي یعنی دا د لکه اډوانس سیسټم صحیح ده فل اډوانس سیسټم صحیح ده اوس ګوره 3 پارټ کې کم ریجنټ ډېر استعمالیږي او په 5 پارټ کې کم ریجنټ ډېر استعمالیږي نو موږ راخصې دی د ما یو دوه ماشینان راخصې دي په نومانو باندې چې کوم نومان ورته لیکلي دي نو دغه په مطابق چې کوم ماشینان ما راخصې دي هغه زه درښیم څه ده 15 پارټ اول درښیم بیا 3 پارټه درښیم څه ده 15 پارټ ریجنټ 5 پارټ والا نو ډایلنټ دی درڅه غواړي هغه به 6 لیټره یې څه ده او ال ډي لایز په نامه باندې 1500 ml درته غواړي او ال ایچ لایز په نامه 1500 درته غواړي او پروب کلینزر چې ورته وایي یعنی ده هغه ستاسو غواړي 50 ملي لیټره دا د دې ماشین نوم چې د هیما بي 6051 یعنی مینی انالایزر اټو هیماټالوجي انالایزر دی ته وایي کېږي سیده یعنی دا د دې په دې ماشین کې د څلور ایجنټ استعمال شول یعنی په پارټ 5 چې دی یعنی 15 پارټ والا چې کوم ماشینان چې دی په هغه کې څلور ایجنټ استعمالیږي سیده ډیولنټ دی ال ډي لایز دی ال ایچ لایز دی او پرو کلینزر دی سیده اوس بل ماشین راخلو یعنی په نامه دی هغه ته وایي کېږي هیما ډي 6130 اټو هیماټالوجي انالایزر ورته وایي دا به 3 پارټه دی سیده د ډیولنټ 6 لیټره درته غواړي او لیز درته غواړي او 500 ملي لیټر دی او کلینزر د سواړي 1 لیټر یا 15 لیټر ارڅونه چې وو کلینزر باید در سره وي په 3 پارټ کې چې دا اکثره وخت درې قسم ریجنټ پکښې کیږي دا درې قسم ریجنټ لازمن په هر حالت کې چې وي درې قسم وي په ځینې ماشینان کې دانه ورسره زیات لکه دا په دې کې چې دی بل ورسره زیات دی دا یو دی دا کنسنټریټ په نامه باندې کلینزر ورته وایي دا ورسره دی سیده او دا نور ویډیو مم پر دې جوړ کړی دی او کوم شی و یا هوا و یا شی و دغه لپاره بخښه کوي سیده د ریجنټ ډیولنټ چې دی هغه تاسو ته ار بي سي
دغه درشي یعنی RBC چې څنګه ډایلوټ کما څنګه د ماشین مخ ته پروستات کې یا سایټومټري درشي فلو سایټومټري یعنی دا کوم چې دا وینه چې دا سم فلو وکي کنه وکي او لسی دی هغه WBC درشي یعنی WBC ګوري چې دا څنګه ترتیب باندې روان د هغه ډایلوټي او سره برابري یا په ماشین کې مخ ته پروسس وي او کلینزر چې دی هغه د پروب صفا کېدلو دپاره یا نور پیپو صفا کېدلو دپاره استعمالیږي سیده او دا ماشینان چې دي دا کوم ماشین چې ما راخیستی دی دا چې دی په دې کې د ابسولوټلی نیوټروپیل څونه راتلی شي ما یو رپورټ درته ښکاره کړی دی دا رپورټ وینې دا پوره رپورټ وګوره په دې کې نیوټروپیل ایزنوپیل دا مکمل د 5 پارټ کوم CBC چې کوم رپورټ دی هغه مکمل په دې کې شته او ابسولوټلی لیمفوسایټ چې دی هغه نارمل رینج چې دی هغه د 0.4 پورې نارمل راځي سیده چې مکمل خصوصا نیوټروپیل او ابسولوټلی نیوټروپیل چې دی هغه د 2007 سے بیا در 2500 پورې دی سیده او ابسولوټلی ایزنوپیل چې دی هغه د 0.7 سے 500 پورې دی ابسولوټلی مینوسایټ چې دی هغه د 200 سے بیا در 1000 پورې دی ابسولوټلی بازوپیل چې دی هغه د 0 ویني سے بیا د 200 پورې نارمل رینج لري او د دې نارمل رینج په اخر کې یا سیلز ورته لیکای شي یا CU ډبل M لیکای شي دا د نارمل رینج دی دا یو رپورټ ما په دې کې زده ښکاره کوم دا چې دی دا د پارټ 5 پارټ CBC دغه دی رپورټ دی سیده نور په دې کې د خاص مخصوص مشکل خبرې نشته چې سړی وایي چې دا د یا خلې دونه پات پساته چې 5 پارټ چې دی هغه دا ته مکمل CBC کوم چې DLC چې دا هغه مکمل پوره درشي او هغه کې شپږ دیش پیرامټ او کله چې دا 3 پارټ والا چې دی هغه چې دا 18 پیرامټ دی په هغه کې چې دی DLC چې دا هغه د درې شان درشي مونوسایډ ګرینوسایډ او نیپوسایډ درشي سیده نو دا درې شان درشي او که د ویډیو باندې سر خلاصوي خو کوشش کوي چې بل ته راسته وي پیدا رسوي کوشش کوي چې د علم څخه پیدا واخلي او نور ته هم ورسوي